الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أو كما قال في الآثار عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين الآية قال لم يبعث الله تعالى نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ العهد على قومه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. زما خغو محترم مسلمانان ورونو ما ستاسو په حضور کې د قرآن عظیم شان د سوره آل عمران د درېمې سپارې د یو اتیایم آیات تلاوت کړی دی چې په دې آیات کې الله رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یاد کا هغه وخت او ځنې خلک دا ترجمه کوي چې او کله چې خو د کله معنا فلما ده و اذ معنا چې دا هر ځای کې چې و اذ راشي نو دا د دواړو جهانو سردار ته خطاب دی چې ته هغه وخت یاد کا چې الله تبارک و تعالی اخذ الله میثاق النبیین چې د ټولو نبیانو نه یې میثاق واغسته واده یې واغسته عهد یې ورسره وکړ هغه عهد څنګه و چې لما آتیتکم من کتاب و حکمت کله چې زه تاسو ته کتاب او حکمت درکم یعنی په نبوت مبعوث کما او بیا تاسو ته کتاب یا حکمت درکم
ثم جاءکم بیا پس دا غینا تاسو ته یو رسول دی چې جاءکم رسول مصدق لما معکم چې هغه چې د تاسو سره کوم کتاب دی دا هغه رسول چې راشي نو هغه ستاسو د هغه کتاب تصدیق کوي رښتینی ګڼي چې دا د الله د طرفه نازل شوی کتاب دی تاسو سره چې کوم کتاب دی د هغې تصدیق کوي هغه رسول نو بیا به تاسو څه کوئ لتؤمنن به ولتنصرنه نو بیا به تاسو په هغه رسول باندې چې راغی تاسو به ایمان راوړئ او د هغه امداد به هم کوئ په هغه باندې به ایمان راوړئ په هغه باندې ستاسو ایمان راوړل په تاسو باندې ایمان راوړل فرض دي او د هغه امداد به هم کوئ که چېرته تاسو هغه په ژوند کې ولیده چې راغی نو د هغه متابعت په تاسو باندې واجب دی فرض دی د هغه رسول اتباع به کوئ چې د هغې د وجې به یو دغه ته ویم چې بیا میر نشي چې حضرت آدم علیه السلام نه رانیولې د حضرت عیسی علیه السلام پورې د دې ټولو نبیانو نه رسولانو نه مرسلینو نه الله تبارک وتعالی دا وعده واخسته نو دا هغه عهد مطابق چې کله حضرت عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوشي مخې طرف نو دا هغې وعدې مطابق به حضرت عیسی علیه السلام رسول هم دی نبی هم دی خو هغه به دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ځکه چې هلته عهد شوی دی نو حضرت عیسی علیه السلام به په خپل ذات سره نبی خو د هغه نبوت په بني اسرائیلو کې وو بیا چې راشي نبوت به د خپل ذات دپاره وي خو دلته به دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتي وي چې همدغسې د مخکې زیری هم ورکړی حضرت عیسی علیه السلام د خپل نبوت په زمانه کې بني اسرائیلو ته خبر هم ورکړی و چې وایذ قال عیسی ابن مریم یا بني اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد بني اسرائیلو ته هغه وخت خبر ورکړی و نو دا عهد د ده په مخکې شوی و او د ټولو انبیاو په مخکې شوی و ځکه چې حضرت عیسی علیه السلام بني اسرائیلو ته ویلي چې زه د الله تبارک وتعالی د طرفه تاسو ته رسول راغلی او دا هغه کتاب چې تورات دی د هغه تصدیق هم کوم چې هغه د الله د طرفه نازل شوی کتاب دی او بل په راتلونکي کې تاسو ته یو زیری در کوم ومبشرا برسول د یو رسول د تشریف آوری ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې هغه به د ما نه وروسته راشي زما د زمانې نه به وروسته راشي چې نوم نام مبارک به احمدی صلی الله علیه وسلم په تیرو آسماني کتابونو کې په دغه کې د رحمت عالمین سلام نوم احمد احمد مشهور نو ځکه حضرت عیسی علیه السلام دلته د احمد د نوم ذکر کړی دی نو دا ایمان راوړل شو لتؤمنن به
ولتنصرن او د هغه سره به مدد هم کوئ. اوس خو تاسو اکثر یې اورئ چې بعضې خلک فقط مندا ووایي دا یې یاد دی د یو شرارت لپاره چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا له عبادت کوو او د تا نه مدد. دلته مدد چې دی په دې عبادت کې دا دی دا نه دی چې الله پاک ډېر ځایونو کې فرمایلي دي او دلته د مدد تعلیم انبیاو ته ورکړی دی چې تاسو به مدد ورسره کوئ. انبیاو ته وفرمایل چې که هغه ستاسو په زمانو کې راغی او تاسو ژوندي وئ نو تاسو به د هغه متابعت کوئ او د هغه سره به مدد کوئ، د هغه حمایت به کوئ. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کی مطلب دا دی چې دې کې قل پټ دی چې الله تبارک و تعالی خپل بندگانو ته وایي چې کله بنده اقرار وکړي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، دلته اقرار وکړي چې خاص تا عبادت به کوو. نو دلته چې اقرار وکړو نو دلته شیطان د انسان سره دی، شیطان هم سره غاړه دی چې ګمراهي نه کړي، د الله د عبادت نه منې نه کړي، بل طرف ته بونځي. نو د دې دپاره به الله تبارک و تعالی دا تعلیم ورکړه چې و ایاک نستعین، چې تاسو داسې ووایئ چې په دې عبادت کې به بیا خاص د تا نه مدد غواړو یا ربه. یعنی آتش پرستی به نه کوو، نجوم پرستی به نه کوو، شمس پرستی به نه کوو، قمر پرستی به نه کوو، بت پرستی به نه کوو، هیڅ شی به نه کوو، ستا عبادت به کوو او په دې عبادت کې به د تا نه مدد غواړو. باقي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، یو بل سره تاسو تعاون وکئ، کومک وکئ، امداد وکئ په نیکو کارونو کې او د ګناه په کارونو کې یو بل سره مدد مه کوئ. نو دا مسله ډېره اوږدېږي خو دلته الله تبارک و تعالی فرمایي چې د ټولو انبیاو اجلاس ته فرمایي چې لتؤمنن به ولتنصرنه، د هغه سره به مدد وکړي، په هغه به ایمان راوړئ. نو لکه چې حضرت عیسی علیه السلام یا مطلب په بیت المقدس کې د معراج په شپه، ځکه په دغه کې هو ډېر خلک شته دی بکواس کوي چې معراج کې په اسراحو په قرآن سره ثابته دی، د شپې تګ د مسجد حرام نه د بیت الله نه دغه ته مسجد اقصی ته، دا خو قرآن ثابته ده. د 15مې سپارې را سر دی چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. دې ته اسرا وایي، د شپې په یوه شپه کې یا د شپې په حصه کې الله تبارک و تعالی هغه پاک ذات دی چې خپل محبوب یې د مسجد حرام نه د شپې په شپې اسرا د شپې تک ته وایي. نو ځکه سریم د شپې تک ته څه کسان چې لږ شان کسان یو چې یو د لږو کسانو ډله یې د 3 نه نیولې د 10 پورې او یا د 50 پورې دې ته اسرا وایي یا سریې وایي. نو داسې اسرا د شپې تک ته وایي چې د مسجد حرام نه یې خپل حبیب مسجد اقصی ته ورساو او چې هلته ورسېدل نو بیا ټول انبیا په مسجد اقصی کې راجمع وو او حضرت جبریل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس ونیو او د ټولو خلکو نه مخکې که د ټولو انبیاو نه ورته وویل چې د ده امامت وکړه. نو هلته په مسجد اقصی کې
2 رکعاته منځ جمع په جمع باندې د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټولو انبیاو ته ورکړ. نو د دې وجې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لقب امام الانبیا هم دی چې د انبیاو امامت یې کړی دی. نو هغه هم ټول حاضر وو. خو د حضرت آدم و چې هغه په ټولو کې ابوالبشر دی، اولنی نبي دی. خو هلته اتباع چې وه هغه اتباع د نبي کریم صلی الله علیه وسلم متابعت پې فرض وو. نو ځکه د دواړو جهانو سردار هلته ټولو انبیاو ته امامت وکړ. نو دا ته نو په دې کې بیا الله رب العزت دغه ټولو نبیانو ته وفرمایل چې تاسو اقرار وکړو. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري، چې تاسو د دې خبرې اقرار وکړو د دې معاهدې چې دا ما چې ته څه وویلې، ما چې ته څه وفرمایل د دې. نو هغه ټولو څه وویلې؟ قالوا اقررنا، و بالکل موږ اقرار وکړو. قال فاشهدوا، بیا الله رب العزت وفرمایل چې تاسو شهیدان اوسئ، ګواهان اوسئ په دې خبره. وانا معکم من الشاهدین، او زه به هم د تاسو سره په دې خبره شهید یم، ګواه یم. اوس دا معاهده چې وه دا پخه معاهده وه، خو چې دا خبره کله شوې وه امام تقی الدین سبکي خو وایي چې لکه څنګه چې د خلافت دپاره د چا په لاس باندې بیعت اخیستل کېږي، نو هغه په خصایص کبرا کې چې د علامه سیوطي رحمت الله تعالی علیه تصنیف دی، الخصائص الکبرا فی معجزات خیر الورا، په هغې کې هم لیکلي دي. او همدا امام عبدالرحمن ابن جوزی په خپل تصنیف الوفا باحوال المصطفى هغې کې هم لیکلي دي. او امام قسطلاني خطیب قسطلاني هغه هم په خپل تصنیف مواهب الدنیا کې لیکلي دي چې د علامه سبکي قول چې دا بیعت په دې رقم وو چې لکه څوک چې د خلافت دپاره د چا په لاس بیعت کوي په دغه طریقې سره. خو هغه پکې کومه حواله د کوم کتاب نه ده ورکړې، کیدای شي هغه د هغه خپل قولي والله اعلم، الله پوهېږي، ځکه چې موږ په دې کې څه ځانه دغه نشو کولی. خو دا دغه چې وه ده، نو د دې آیات مبارک د تفسیر په امام ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه سلمه کې امام ابن کثیر په خپل تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه سلمه کې داسې وایي چې يخبره الله تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. یعنی دا خبر ما تاسو ته وکړه چې الله تبارک وتعالی دا میثاق دا معاهده پخه دا د ټول نبیانو نه واغسته چې د حضرت آدم علیه السلام نه رانیولې د حضرت عیسی علیه السلام پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره. لما أتى الله وأخذهم أحدهم من كتاب وحكمة، کله چې زه تاسو ته کتاب او حکمت درکم. کتاب یا صاحب 4 کتابونه نازل شوي دي چې لومړنی کتاب انجیل، تورات، ورپسې زبور، ورپسې انجیل، او 4 قرآن کریم دی. تورات او زبور او انجیل ما سره په اردو ترجمه شته دی، خو تخریب کې به ډېر زیات شوی دی.
او د دې نه مخکې حضرت آدم علیه السلام نه راجولې نور بني اسرائیل کې چې څونه انبیا تیر شوي دي نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې ما هغې ته وحی کړې ده او کوم چې نبیان دي هغې ته ما وحی کړې ده د ده نومونه اخیستي دي خو دا هغه ډېر بحث اوږدېږي په هغه طرف نو صحیفې سل یا زیاتو کم علما وایي چې سل صحیفې دي یا زیاتو کم دي چې په انبیاو نازلې شوي دي د هغې د دغه دپاره او د هغې د امتونو د تعلیم دپاره نو دلته دا معاهده چې وه د حضرت آدم رانیولې د حضرت عیسی علیه السلام پورې نو کتاب خو کتاب دی یا تورات دی یا صحیفه ده یا انجیل دی یا زبور دی یا قرآن دی هر دا قرآن صاحب قرآن دپاره خو معاهده اخیستل کېږي عهد اخیستل کېږي وعده اخیستل کېږي خو دا درې کتابونه نو وحکمت کتاب وحکمت حکمت چې دی حکمت طبابت ته وایي حکمت طبابت ته وایي خو دلته د حکمت معنا د طبابت نه ده دلته د حکمت معنا د کتاب خو معلومه معنا ده چې د الله د طرفه کتاب دی نازل شوی دی نازل شوی دی خو د حکمت معنا د علم نبوت ده چې یو سړي د کتاب ورکړي او هغه سره علم نه وي نو هغه به کتاب باندې شوي دوستي هغوی نه شي ځکه علم ورسره نشته نو د دې دپاره الله تبارک وتعالی هر ځای کې په قرآن کې دواړو جهان ته یا مؤمنانو ته خطاب کوي چې دا نبی دا پیغمبر چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمت دا تاسو د ګناهونو نه پاکوي او تاسو ته د کتاب او حکمت علم درښیي چې د حکمت علم دلته احادیث دي او کتاب د قرآن ترجمان د دواړو جهان سره قرآن په عربی ژبه دی د دواړو جهان سردار عرب وو او قرآن په مکه کې نازل شوی دی خو هغه نور عرب چې وو قریش هم ډېر دا موجوده قرآن د قریشو په ژبه جمع شوی دی د قریشو چې کومه ژبه وه هغې نور خو زمونږ پښتو ده څو قسمه ده داسې پښتو په پښتو ژبه کې شته دی چې موږ پرې نه پوهېږو سم داسې پښتو هم شته نو دغه قرآن په عربۍ ژبه و د دواړو جهان یې سردار د دواړو جهان سردار ترجمان لکه د روژې په بیان کې چې راځي چې من الخيط الاسود من الفجر چې د روژې په دغه کې مخکې دغه د روژې حکم چې وو څلېرویشت ګنټې وو شپه او ورځ وو یو د ماښام په وخت کې دا روژه ماتې هم وو دغه مو دا پیشنامې هم وو که د روژه ماتې په وخت کې به څوک وده شو واجب ورېده نو هم بیا یې وروسته دغه خوب نه به چې راپاڅېده بیا یې روژه نه شوه ماتولی نو دغه اوږده ده خو زما مقصد په دې کې دی چې د دواړو جهانو سردار د قرآن ترجمان دی نو کله چې دا آیات نازل شو چې کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چې د شپې په وخت کې پیشنامي کې خوراک وکړئ اسکاک وکړئ تر هغه وخته پورې چې تاسو ته
سپین تار د تور تار نه راښکاره شي. نو هغه عربیدان چې وو صحابه کرام چې ژبه عربۍ وه، هغوی به څه وکړه چې دوه تارونه یې راواغېستل، یو سپین یو تور، د پنډیو نه یې وتړل، او هغه تارون ته به یې کتل چې تور تار خو د سپین تار نه راښکاره نه شو. سپین تار او عادي بن حاتم دا مشهور سخي مشرک حاتم طایی زوی و حضرت عادي بن حاتم ډېر ښه صحابي و جلیل القدر. هغه د بالښت لاندې دغه کېوښستل تارونه، او هغې ته یې کتل او پیشنامه یې کوو. نو بیا چې سپینه رڼا شوله، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړ چې دا تارونه هم څنګه وی؟ تا فرمایلي وو چې الله داسې فرمایي. نو هغه ویل چې هغه د مشرق طرف ته چې تارونه دي په اسمان کې، چې مخکې توري بیا تور تار لاړ شي او سپینه رڼا یې راشي، صبح صادق او صبح کاذب او صبح صادق شي. هغه تارونه الله ښودلي دي، دا تارونه نه دي. نو دا مې دې دپاره ته وویل چې د دواړو جهانو سردار د قرآن ترجمان و. نو د حکمت معنا دلته علم نبوت دی. نو دې انبیاو ته الله تبارک وتعالی دا فرمان او د دې معاهدې په کوم وخت جاري کړ؟ نو ځینې علماو فرمایي چې دا په عالم ارواح کې وو، هېڅوک یې لا پیدا کړي نه وو. او کله چې د هغه ذات خود مختار ذات اراده وشوه چې داسې پیدا کوم، نو بیا یې په روحاني طور ټول انبیا راجمع کړل او ورته ویې فرمایل چې تاسو ته چې نبوت درکړم. بعضې دغه خپل قول بیانوي، خو په هغوی کې څه دغه شته دی شک، ځکه چې الله تبارک وتعالی په دې عالم دی چې زه د دواړو جهانو سردار څه وخت مبعوث کومه، څه وخت یې پیدا کومه. نو بیا د دې څه چې که د دوی په زمانه کې راغی، هغه خو نبي آخر زمان دی او د ټولو نبیانو خاتم النبین دی. هغه خو الله تبارک وتعالی فرمایي چې هغه خاتم النبین دی. نو بیا دلته چې د کوم عالمانو اثار دي، هغې چې هغې دا د هغې خپل قولونه دي چې که د دوی په زمانه کې راغی، د دوی په زمانه کې خو هغه نه راته، او خاتم النبین دی، او ټول ناخره زمانه کې راته. خو صحیح پکې هم دا ده چې لکه د دواړو جهان سردار چې فرمایي چې زه د حضرت عیسی علیه السلام زیری یم او د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام دعا یم، ځکه چې هغه چې کله بیت الله جوړ کړ نو بیا یې دا وفرمایل چې ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتک ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمت. نو حضرت ابراهیم خلیل الله چې بیت الله جوړ کړ نو بیا یې دا وفرمایل چې په دې کې د دې خلکو نه، د دې مکې د اوسېدونکو نه یو رسول راولېږه. نو هغه اجلاس کې چې کوم وو په هغې کې حضرت ابراهیم هم که نه، او د دې نه علاوه چې دي دا عهد چې دی، نو دې کې وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن انس وقتاده والسدي يعني عهدي. وقال محمد بن اسحاق اسري ثقل ما
حملتم من عهدي اے میثاق الشدید مؤکده. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد چې د حضرت عبداللہ ابن عباس شاگرد دی، تابعی دی، او ربی بن انس او حضرت قتاده او حضرت سدی، ټول د عهد مبارکي چې دا اسری څه ته وایي، دا سره کوم وعده ده، نو دا ډېره پخه وعده وه. نو حضرت عبدالله ابن عباس او د نور علماء کرام تابعین وایي چې میثاقي شدید دی، دا مضبوطه ما. او بل دا چا سره و دا معاهده؟ د الله تبارک و تعالی او د انبیاء ترمنځ وه. او انبیاء په ټولو انسانانو کې اولو العزم انسانان دي. انبیاء دروغ نه وایي نه دروغ ویل دي. انبیاء د ګناهونو نه پاک دي. نو د دې وجه نه د هغې سره مضبوطه عاهده وه، هغې په هغې باندې دغه وکړه. او د دې سره چې کوم لکه په دې باره کې چې حضرت علی او بن ابي طالب او حضرت عبدالله ابن عباس هماغه خبره کړې ده چې د حضرت آدم علیه السلام نه رانیولي دغه پورې چې په دې زمانو کې څوک راغله او دا نبیان ژوندي وو او دا دواړو جهان سردار تشریف راوړو، نو دوی به پې ایمان راوړي. نو لکه چې مې د حضرت عیسی علیه السلام مثال تاسو ته وویو چې هغه به راځي د خیره خامخا. ځکه د بخاري حدیث دی چې لا یحبطن ابن مریم عدلا و اماما. مقصد د ام المؤمنین بی بی عایشې نه روایت دی چې خامخا به د مریم زوی یو ورځې راکوزیږي د اسمانه او هغه به د عدل او انصاف امام وي. نو هغه به دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. آخر زمانه کې د قیامت په علاماتو کې د حضرت عیسی علیه السلام نزول راکته کېدل دا هم غټه علامه ده. نو حضرت عبدالله بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، وہی کہ قال جاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مررت بآخ لی من قریضتا فكتب لي جوامع من التوراة الا اعرضها عليك. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د دوار جهان سردار ته راغی. دا حدیث امام احمد په خپل مسند کې روایت کړی دی، خو دلته دا حدیث امام ابن کثیر په خپل تفسیر کې په صفحه سلمه کې روایت کړی دی. د امام احمد حواله ورکړي د مسند امام احمد چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دوړو جهان سردار ته راغی او عرض وکړ چې اے د الله تبارک وتعالی رسوله، زما د یهودیانو کې د بنو قریظه په یهودیانو کې یو انډیوال دی، دوست مې دی، او هغه ته ما وویل هغه په تورات پیږي چې کوم جامع خبرې غټ احکام چې دي د تورات دا ته ما ته ولیکه د تورات نه. نو هغه لیکلي دي او ما سره دي. نو هغه زه تا ته مخکې نه کوم عارضها، تا په مخکې کښېنږدم چې ته وګورې. هلته په مدینه کې 3 قبیلې اوسېدلې د یهودیانو، بنو قنیقه، بنو نذیر او بنو قریظه. بیا د دوی په منځ کې یو میثاق شوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو سره
د انصارو او د دې درې واړو قبیلو چې په نامه د میثاق مدینه یادېده، خو هغې بداخلي وکړله، بېماني وکړله، هغه وعده خلافي وکړه، ماته کړه وعده. نو بیا په وخت سره د ټول ناول بني قنیقا یهود چې وو د قبیلې، هغه ملک بدر شو، او د هغې نه وروسته بیا د بنو نذیر شو، او د هغې نه وروسته بیا دغه شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې زما یو اشنا و، هغه وویلې چې هغه ما له راجمع کړل د سرکرښې کومې چې مسلې ضروري وي. نو ما هغه د دواړو جهان سردار ته وویلې چې ما سره دي، ما یو دغه ته ویلي ملګري ته، هغې لیکلي دي راته. نو په دې وخت کې د دواړو جهان سردار رنګ مبارک، تیره مبارکه دا نوراني مخې متغیره شو. نو قال عبدالله بن ثابت قلت الا ترى ما وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو عبدالله بن ثابت ویلې ماته چې ته نه وینې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک څنګه شو، تغییر شو. نو حضرت عمر فرمایي چې ما دستي وویلې، دستي چې ردینا بالله ربنا، چې زه په دې راضي یم چې الله مې رب دی، و بالاسلام دینا، او اسلام مې دین دی، الله مې رب دی، اسلام مې دین دی، و بمحمد رسولا، او محمد صلی الله علیه وسلم مې رسول دی. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه غوسه ختمه شوه، او وی فرمایل والذي نفس محمد بيده، زما دې قسم په هغه ذات دي د چا په قبضه کې چې زما روح دی، د محمد صلی الله علیه وسلم روح دی. که چېرته په تاسو کې نن ورځ موسی موجود وی، نو زما د تابعدارۍ نه بغیر د هغه چاره نه وه، زما د تابعدارۍ نه بغیر د هغه چاره نه وه. او داسې په خصائص کبرا کی علامه سیوطی رحمت الله تعالی علیه جلد اول صفحه 14 کې د حضرت عبدالله بن عباس نه روایت کړی دی چې هغه امام سیوطی د طبقات ابن سعد نه دلته راغستی دی او اخذ کړی دی او دلته لیکلی دی. د حضرت عبدالله بن عباس فرمایي چې لما امر ابراهیم باخراج هاجر حمل على البراق فكان لا يمر بأرض عذبة سهلة إلا قال انزلها هنا يا جبريل، فيقول لا حتى أتى مكة فقال جبريل انزل يا إبراهيم، قال حيث لا زرع ولا زرع، قال نعم. ها هنا يخرج النبي الأمي من ذرية ابنك الذي تتم به الكلمة العليا. ابن سعد دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کړی دی. هغه وایي کله چې حضرت ابراهیم خلیل الله تا امرا ابراهیم باخراج هاجرہ، کله چې حضرت ابراهیم ته د حضرت هاجرہ او د هغې د بچو
د فلسطین نه د کوم ځای ته د بیولو دغه وشو، نو حضرت جبریل راغی او براق یې راووسته، هغه یې پې سپاره کړو. حضرت جبریل نو کله به چې داسې په آبادۍ ځای باندې تېرېده چې هلته به اوبه وي، هلته به واښه وو، هلته به میوې وي. د فلسطین او د مکې تر منځه خو ډېره لار ده، ډېره مسافت چې په کوم ځای به تېرېده چې آباد به وو، ښایسته به وو، هواره ځمکه به وه. نو حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام به حضرت جبریل ته وویلي چې انزل ها هنا یا جبریل، دغلته موږ کته کړه که نه، دلته کته کړو، دا ځای ښه نه دی. نو هغه به ورته وویلي چې نه نه، دا ځای نه دی، ما ته چې کوم ځای ښودل شوی هغه دا نه دی، تاسو راځئ. تر دې چې مکې ته راورسېدو، نو بیا حضرت جبریل علیه السلام ویلي چې دلته کته شئ. فقال جبریل انزل یا ابراهیم، دلته کته شئ. نو هغه وویلې چې دلته خو نه زراعت شته دی، نه اوبه شته، هېڅ شی هم نشته، په دې ځای کې کته شو. نو قال هغه ورته وویلې حضرت جبریل چې هو دغه ځای دی، دلته کته شئ. د سپرلۍ نه دلته کته شئ. دلته به یخرج النبی الامی، ستا د ذریات نه، ستا په اولاد کې به یو امي نبي دلته پیدا کېږي، د دې لپاره چې هغه به ستا په اولاد کې چې به هغه سره به د نبوت تعمیر مکمل کېږي، یعنې هغه به خاتم النبیین. او بل په دې کې دا خبره ده چې بیت الله ځینې دا وایي چې بیت الله اول ځلې دغه جوړ کړی دی، دا حضرت ابراهیم خلیل الله. خو د حضرت ابراهیم خلیل الله د جوړولو خبره چې کومه ده اوله بنا، نو هغه قرآن داسې وایي چې هغه اوله نه ده، ځکه چې کله چې حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام یو د شیدو رویدونکی بچی و، چې شیدې او خپله بیبي محترمه بیبي هاجره هلته پرېښوسته او چې روان شو، د الله طرف هغې ته حکم و، ځکه چې ابراهیم علیه السلام باندې ډېر ازمایښتونه امتحانونه راغلي دي، نو چې بېرته به ورته نه ګوري. او بیبي هم سمه بیبي وه که نه، بیبي هم داسې بیبي وه، داسې بیبي نه وه چې مېړه یې ووایي او هغه لس خبرې وکړي، نه هغه داسې بیبي وه چې شړ بیابان یې راوسته او مخ به هم ورته نه ورغلی. نو کله چې هغه هلته پرېوښستل، لږې اوبه مشکیزه کې وې، مشکې او څه خرما مرما وي او هر ختمېدلې. حضرت حاجره رضی الله تعالی عنها حضرت خلیل الله ته عرض وکړ د شهادت چې الله تبارک و تعالی خلیله دا کار دې په خپله ته را سره وکړه، د الله حکم. نو د حضرت ابراهیم خلیل الله ته مخ ور وانړو او من داسې ورته جواب ورکړ چې د الله په حکم سره مې دا کار وکړو. نو حضرت حاجره رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې که د الله په حکم دا کاري، نو بیا به موږ الله تبارک و تعالی ضایع نه کړي، موږ به هلاک نه کړي. او څرنګه چې حضرت جبریل علیه السلام هغه ته هم د نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم
د راتلو زیری ورکړ چې نو ځکه بیا حضرت ابراهیم خلیل الله د بیت الله د جوړولو په وخت کې کله چې حضرت اسماعیل علیه السلام دغه شو د 14 کالو شو فلما بلغ معه السعی نو منډه رامنډه شو د ګرځېدو راګرځېدو شو کار نیمې کوی شو نو په هغه وخت کې یعنې مفسرین وایي چې 14 کالو عمر یې شو نو بیا حضرت ابراهیم خلیل الله ته د بیت الله د جوړولو او د قربانۍ حکم وشو چې دا دیوال او بنیادونه به هغه وخت ټینګ شي چې اسماعیل قرباني کړي نو دا بیت الله نو حضرت ابراهیم خلیل الله په هغه وخت کې دا وفرمایل مقصد مې دا دی دلته چې څوک دا وایي چې دا بیت الله اول ځل تعمیر دغه کړی دی دا حضرت ابراهیم خلیل الله کړی دی مګر د دې نه علاوه نور اقوال هم دي چې د بیت الله تعمیر 10 ځلې شوی دی چې د ټولو نه اول د بیت الله تعمیر ملایکو کړی دی د هغې نه وروسته حضرت آدم کړی دی دویم ځلې دریم ځلې حضرت شیش بیت الله جوړ کړی دی څلورم ځلې حضرت ابراهیم خلیل الله بیت الله جوړ کړی دی د حضرت ابراهیم خلیل الله بنا د بیت الله څلورم ځلې پنځم ځلې عمالقه و جوړ کړی دی عمالقه یو ډېر غټ خلک هغه جوړ کړی دی شپږم ځل جرهم قبیلو خلکو جوړ کړی دی اووم ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پنځم نیکه قصی هغه جوړ کړی دی اتم ځل قریشو جوړ کړی دی نهم ځل عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ جوړ کړی دی لسم ځل حجاج بن یوسف جوړ کړی دی چې دا اوسنۍ بنا چې دا د حجاج بن یوسف د لاس لا او د حضرت ابراهیم خلیل الله بنا چې و نو دا حتیم چې دی چې اوس حتیم په طواف کې شامل دی دا حتیم هم د بیت الله په دې کوټه کې شامل و بیا چې کله قریشو جوړوو نو تیږې کمې شولې او جګوالی ورله ډېر ورکوو نو د هغه د حاتم ځای د بارې تیږې چې وي هغه دې په هغه ځای پرېښوسته هغه په طواف کې شامل دی خو کوټه کې شامل نه دی او د دې نه د قرآن آیات هم د دې خبرې دغه کوي دا چې حضرت ابراهیم چې کله حضرت حاجره او حضرت اسماعیل پرېښوستل دغه ځای کې او د راروانېدو په وخت کې دا وویلي چې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم چې یا خالقه یا مالکه یا زما ربه یا زموږ ربه ما خپل اهل ستا د کور نږدې ساکن کړه ربنا انی اسکنت من ذریتی زما اهل عیال بچی مې دی بیبي مبارک محترمه ده هغه ما دلته ستا د بیت نو که چېرته دا بنا د حضرت ابراهیم خلیل الله نو عند البیت ځکه چې هغه وخت کې خو حضرت اسماعیل علیه السلام شودر ودل شیرخوار او د هغې نه وروسته بیا چې د مرګ سره شو او حضرت ابراهیم لا هغه ته هیڅ شی هم نه و بیا جرهم قبیلې خلک راغله د یمن تاجرانو هغوی به د یمن نه شام په تجارت کوو دغلته یې مرغۍ ولیدلې په هوا کې
نو هغه وویل چې دلته چې ته اوبه پیدا شي دي ځکه دا مرغۍ پاس په هوا کې ګرځي الوزي. خو چې هاخوا دېخوا یې لټه وکړه د تلاش یې وکړ نو هلته یې ولیدل چې یو هلک دی و ماشوم دی و یوه ښځه ده. نو بیا هغې ته سوال وکړ چې موږ به دلته دې اوبو سره کورونه جوړ کړو دلته به آباد شو که ستا اجازه یي. نو هغه حضرت حاجره ورته وویلې چې بلکل صحیح ده خو په دې اوبو کې به ستاسو سوالي حق به هم نه وي پکې چې کله به یې بندوي دا او دا د زمزم اوبه په طرف هم راوخوټ کېدې. نو هغه خو د حضرت ابراهیم خلیل الله دغه چې کله راغله هغه به ته ووایم خو چې هغه خواړه اوبه خلاص شولې نو بیا یې صفا ته منډه کړه مروه ته منډه کړه او دا اوس خو هغه ځایونه جګ شوي دي داسې دي دوه درې دغه دي دا زموږ او ستاسو ټول دی الله تبارک وتعالی په هغه کې نصیب وکړي د ګرځېدلو د طواف کولو الله ته د سوال او دعا کولو. نو اوس خو یې سړکونه جوړ کړي دي او حال یې معلوم دی چې منار اختریان ورته وایي سپین منارونه هغه نښې معلومې دي هغه وخت کې منارونه وو نو د دواړو غونډیو په منځ کې جوړوالی وو. نو دلته به یې منډه کړله دغه ځای ته بچه راغله منډه به یې کړله هلته دغه پناه کېده حضرت اسماعیل ورکوټ نو بل اووه منډې چې ووهلې چې پام یې وکړو هلته یې څه په سترګو یې خړم راغلی و خو ویل چې اوبه یې ولیدې. نو چې رانږدې شو هغه اوبو ته چې اوبه یې ولیدې راخوټ کېدلې نو زم یې ورته وویلې زم چې په عبرانۍ ژبه کې زم ودرېدو ته وایي چې ودرېږه دې اوبو ته یې وویل چې ودرېږه زم. نو د هغې وخت نه د دې اوبو نوم آبي زمزم شو یعنې د زم اوبه چې د حاجرې ورته زم ویل ځای په ځای ولاړې دي. نو د دواړو جهان سردار په یو حدیث مبارک کې ارشاد فرمایي چې الله دې د حضرت اسماعیل په مور حضرت حاجره باندې رحم وکړي که چېرته یې دغه اوبو ته زم ویلی نه وی نو ولې به ترې روان وي. خو هغه یې دا وویلي چې د هغه د اغېزې نه د زمزم پورې د زمزم د کوهي پورې فاصله ډېره ده د هغې ځینې ورته غږ کړي چې بچی مې لوړ نه کړي ډوبې نه کړي ورکوټ یې ماشوم وکړ. نو بیا جرهم قبیلې خلک دغلته د وشو بیا حضرت ابراهیم نو دغلته بیت الله موجود و ځکه چې الله تبارک وتعالی دغه ته وښوده او دغه ځای له یې راوسته چې عند بیتک المحرم ستا د محترم کور په خوا کې مې دا خپل اولاد ډېره کړو او بیا د هغې دپاره نو زمین و زمان یې د ده دپاره پیدا کړی دی او مکین و مکانم د دواړو جهان سردار دپاره نو کوم ځای شام په مکه کې پیدا کوو دغلته بیت الله. بیا ما خبره دا ده چې حضرت آدم علیه السلام چې الله تبارک وتعالی په سرندیب کې راکته که د جنت نه او بیا یې ژړل او موده د جدایي د حضرت حوا سره 300 کاله وه. نو بیا هغه هم هغه ته حکم وشو چې لاړ شه بیت الله ته بیت الله موجود و. بل قول دا دی چې کله چې الله تبارک وتعالی ځمکه دغه کړه د ځمکې پیدا کولې ته اراده وشوه ځمکه نو ځمکه د اسمانونو نه مخکې پیدا شوې ده د نور شیونو نه غرونو نه مخکې پیدا شوې ده هر څه نه مخکې پیدا شوې ده. نو د ځمکې ابتدا یې د بیت الله د ځای نه وکړه لکه څرنګه چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نو د ټولو نه لومړی ځای چې دی کور، ان اول بیت ودع للناس ببکة، مکه کې، یعنی مکې ښار خو وسه خبرې څو میلو څو کیلومترو باندې مشتمل دی. د مکې ښار د مکې حدود هغې ته مکه وایي. او بکه ته لفظ چې دلته دی نو دغه صرف او صرف دا زمین حل د دغه حرم چې کوم دی دې ته بکه ته وایي، مسجد حرام. او دا ځایونه په دې کې عرفات هم شامل دی، په دې کې مزدلفه، مشعر الحرام شامل، منا هم شامله ده. دا دغه دي، دا دې ته بکه ته وایي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة. لکه چې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه سوال وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما مور پلار ته قربان شه، د ټولو نه اول مسجد کوم جوړ شوی دی په ځمکه کې؟ نو د دوه جهان سردار ته وفرمایل چې مسجد حرام. بیا یې تپوس وکړو، پوښتنه وکړه، عرض یې وکړه چې د الله تعالی رسوله د هغې نه وروسته کوم مسجد جوړ شوی دی، کوم جومات جوړ شوی؟ مسجد قبا. و د دې په منځ کې څونه فاصله وه او بیا څونه کوم؟ نو د دواړو جهان سردار ته وفرمایل چې ابوذره د هغه کیسې پرېږده رضي الله عنه چې بیا کوم جوړ شوی دی، بیا کوم جوړ شوی دی. د دې امت دپاره دا ټوله ځمکه ځای د سجدې دی. هر وخت کې چې د مانځه وخت د باندې راغی په هر ځای کې، او جومات لري او جومات ته نه شو رسېدی لمونځ قضا کېده، نو هماغه ځای کې لمونځ وکړه. د دې امت دپاره ټوله ځمکه سجدهګاه ده، د سجدې ځای دی. او مخکیني امتونه چې وو نو هغې دپاره به هر چا خپله تخته په شا کړې وه، د بل چا په تخته به لمونځ نه کېده. او په غیر د عبادتګاهانو چې د هغې جوماتونه مقرر کړه، د هغې عبادتګاه، نو د هغې نه په غیر د هغې لمونځ نه کېده. یو خو به تخته خپله وه. نو د دې نه علاوه د دواړو جهانو سردار د راتلو خبر حضرت عیسی هم ورکړو. الله فرمایي چې الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متابعت کوي، ایمان پرې راوړي، پیروي کوي، یتبعون الرسول امی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لقبونو کې یو لقب امیم دی، یعنی د چا نه یې نه دی ویلی، ځکه چې دا امي لفظ دې دپاره الله تبارک وتعالی فرمایي چې څوک ونه وایي چې دا خو زما شاګرد و نن راته دغه شو استاد شو، د دې وجې نه هغه ته د هغه استاد الله و. الله فرمایي وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما. تا ته ما هغه علم درکړ چې ته نه پوهېږې، تا سره نه و، او دا په تا باندې د الله تبارک وتعالی د طرفه ډېر غټ فضل دی. نو دا هغه کسان چې د نبی امي تابعداري کوي، ایمان راوړي دي، دا هغې خلکو صفت، یعنی اوس په تورات تخصیب شده کتاب دی، انجیل دغسې، خو په هغه وخت کې په تورات کې په 80 صفحو باندې، په 80 پاڼو مخونو کې، صفحو کې د دې امت تعریف لیکل شوی، صفت لیکل شوی چې هغې به یأمرون بالمعروف، د نیکۍ حکم به کوي، او د بدۍ نه به خلق منع کوي.
او دا پیغمبر چې دی دا نبی آخر زمان دا به درانه بارونه د خلکو نه لرې کوي. درانه بارونه هغه وو چې لکه مې ته وویلې بغیر د جومات نه به یې مونځ نه کېده، وادي ورېده، او 50 منځونه او شپه او ورځ کې په د بني اسرائیل په زر دغسې نور ډېر بارونه او درانه هغه الله پاک د دې امت نه دغه کړه، لرې کړه. او حرام شیان به خبیث شیان به پې حراموي او طیب او پاکیزه شیان به ورته حلالوي. نو دا هم د په تورات او په انجیل کې وو چې هغه نبي او هغه کسان چې دي چې په نبي محترم ایمان راوړي د دې ذکر په تورات او انجیل کې او په دغسې په نورو کتابونو کې ډېر علماو کړي دي، دا صفت راغلي دي. خو هغه دا بیان ډېر اوږدېږي. کله به یې ته ووایم توبع 1000 کاله مخکې په ایمان راوړی وو. توبع چا خبر کړی وو؟ خو چا خبر کړی وو ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت نه د بعثت نه 1000 کاله مخکې قرآن کې سوره سبا دی، د سبا په نوم باندې یو سړی په یمن کې تېر شوی و چې په سوره سبا کې د هغه ذکر دی. هغه هم 1200 کاله مخکې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی و چې دا ټول تاریخونو کې دي. خو البدایه والنهایه کې په وضاحت سره دا سبا ذکر هم شته، د توبه هم شته، نور لکه الکامل فی التاریخ د امام ابن اسیر دی، نور تاریخ تبری، ډېر تاریخونه، تاریخ بغداد، خطیب ډېر تاریخونه په ټولو کې دا ذکر شته دی چې د دواړو جهانو سردار د تشریف آوری. نو چا ورته ویلي وو په تېرو کتابونو او صحیفو کې موجود وو ځکه چې عقل خبر وو وادي ورېده. نو دا کار دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا مقام دی. نو اوس به دا وویو چې الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول ته په دې سپېڅلي دین استقامت راکړي او د شیطان د شر د فساد او د فتنو او د نور لعب نه دې الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ټول مسلمانان په خپل امان کې وساتي. الله دې د ټولو اسلامي ملکونو سرحدونه د داخلي او خارجي دشمنانو د شرارت نه په امن وساتي. او الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته په صراط مستقیم د تلو توفیق راکړي او کله چې د دنیا نه واپسي نو په خوله دې زموږ الله پاک دا کلمه جاري کړي چې لا اله الا الله محمد رسول